ستړي مشه عزت الرحمن بنرم دا پروګرام بي کاست دا وخت ما سره بلال خان ملګری دی. بلال خان یو افغان ځوان دی، کډوال دی، د کیمرې ته مخامخ ناست دی، خو دې معنی نه ولې معنی نه. بلال خان په خیر له ستړي مشه. مننه ګونی تاسو چې موږ ته دی واخ راکو. بلال خان ته کیمرې ته مخامخ ناست او د کیمرې سکرین ته هم ګوري، خو تاسو ځخکارم تمایې نه ګونی تاسو ته نه وینم، خو شاید ته به وینې. ولې ته مې ولې نه وینې؟ ګونی صاحب دا تقریبا څه ټیم کې 12 کالو مغالای چې دا ما سره ناروغي ده. اول کال کمی کې تقریبا 2-3% کمی کې، اوس تقریبا 80-50-86% کم دی اوس، او تقریبا 13 یا 14 وفات دی، او دا لړۍ هر کال روانه ده، ختمېدونکې ده. دا نظر په دا خاطر وینم هر کال ستا نظر کمیږي او اوس 50 سلنه چې دا او ته ماته لومبې وایې ته دا وخت چېرته یې، ته څوک یې؟ په خپله زما لیدونکو اورېدونکو ته په خپله ووایه ته دا وخت چېرته یې او څوک یې؟ زه اصل نوم مې بلال خان دی. زه راغلی یم د میوالي نه. زما پیدایش په میوالي کې شوی دی. میوالي رفیوجیز کیمپ کې شوی دی، لکه پنجاب صوبه کې یو کیمپ دغه میوالي دی که نه. او زما پیدایش هلته شوی دی تقریبا 32 کاله مې عمر دی. اوس زه راغلی یم اسلام آباد ته. ته او ته یې اصل کې د سامور پلار د کم ولایت دی، د کمې سیمې دي؟ زما نیا نیکه مور پلار د افغانستان راغلی دی، خو زما پیدایش په پاکستان په میوالي کې شوی دی. یم کډوال د افغانستان او یم د کندوز ولایت اوسېدونکی، خو لیدلی مې نه دی. بلال خان ته اوس دا ماته ووایه، نږدې 4 میاشتې وشوې ته ماته په مخه ټلیفون کوې او ډېر غواړې چې ما سره خبرې وکړې او ډېر زیات زړه دې ځان نه شین کړ، ډېر وکړې دی او ډېر د عذاب نه مشکل نه تېر شوې. زه ستا نه معافي غواړم بلال، ستا په تکلیف باندې، او زما ستا په منځ کې خبرې هم شوې دي او څو ځله رابطه هم شوې ده، خو مرکه نه کېده. اوس هم چې مرکه کېږي ستا عکس چې دی کیمره د سره نه وه، بل چا سره مدد وکړو. تا ولې ما سره رابطه کوله غوښته؟ تا ولې غوښتل چې ما سره خبرې وکړې؟ مسله څه وه؟ ولې دې ما سره خبرې کول؟ زه به تا پوه کړم. ګوره ته چې په ډیوه کې کار کوو، ما ستا سره څو ځلې خبرې شوې، خو د بده مرغه خو بنده شوه. ما بي بي سي ته او هغه نه بعد د مشال ته او بل چینل و که نه، د تقریبا 2-3 چینل و، هغې ته ما خواست کړی چې زه یو مشکل لرم، تاسو زما یو کبر یو ځای کې ستا د وجې نه به زما د مشکل حل شي. خو ستا نه علاوه بیا ما سره بل چا مرکه ونه کړه. دا اوس مخکې که نه، مخکې په 2018 او 20 کې شوې وې چې کوم زما مشکل و، زه پسې لګیا یم. زه اوس هم اسلام آباد ته راغلی یم. دا نن هم ما د یو چینل سره خبرې کول چې تاسو راسئ، ما یو ځای کې په لت ولې زما کب هغې ما ته نه کولی چې نه کې یم بل ځای کې یم، لکه یو دواړه بهرني چینل و که نه، نړیوال چینل نه و، خو دواړو ما ته وویل چې زه یو وویل چې په کشمیر کې یم، بل زه بېکاره نه یم او ما سره ژمنه هم کړې وه. نو زه مجبوره شوم چې ستا خوا ته مې مخه کړه. خو تا ما ته خپله مسله ونه ویله. مسله څه ده؟ مسله مې دا وه ګونري صاحب، زه خو اوس تقریبا 86% ډسیبلیټي کې یم که نه، د سترګو نظر مې کم دی، دا لړۍ روان یم، تا ته ما وویل که نه. اوس زه په پاکستان کې میشتم که نه، اوس افغانان خو روان دي، تاسو ته ښه پته ده، زما نه زیات تاسو علم زیات دی که نه، افغانان روان دي. زما 2022 نه د ملل متحد نه UN نه یو کیس شروع شوی که نه، چې موږ به تا بیا ستا به علاج موږ کوو. زما سره بچي دي او ښځه ده. زما ښځه مینټلي هیلث تقریبا 2020 مینټلي هیلث دی که نه. بیا ما ته انسیار څو ځلې راغلو چې تا به موږ بعد موږ ته بیایو. بیا په 2023 کې زما انټرویو وشو، 24 کې میډیکل بایومیټریک وشو، اسټرالیا هېواد ته زه معرفي شوم. بیا هغه نه بعد تقریبا چې زما په 2024 کې زما میډیکل بایومیټریک کمپلیټ شو، هغه نه بعد ما ته هېڅ معلومات نه راغلي. دا نن هم زه تللی وم په اسلام آباد کې د انسیار اړوند یو دفتر دی، انسپایر پاکستان. 15 ګنټې ما هلته ناسته وکړه، یا بیا تو چې تا ډیپورټ کېږئ یا بیا تو چې تاسو ځئ، خو صحیح خبره نه کوه. چې کله زه بهر راووتم د روډ په غاړه کې مې ناسته شروع کړه، احتجاجي ناسته. بیا ما ته وویل چې ته اوس چې کله کیسونه خلاص موږ تا ته رابطه کوو. نو ما ورته چې سبا ما ډیپورټ کړي افغانستان ته، هغه وطن ما نه دی، زه ځمکه نه لرم، زه کور نه لرم، هلته زه بودیجه نه لرم، زه هغه نه بچیانو ته خوراک ورکوم، بچي مې بېتعلیمه پاتې کېږي. زما علاج په پاکستان کې هم نه دی ممکن، او نن زما د مېرمنې علاج ممکن دی. اخر زه به څه کوم؟ ما به څوک راولي؟ بیا به زه د پاکستان ویزه څنګه واخلم؟ تاسو ما ته دا جواب راکړئ، ولې زما کار نه کوئ؟ اخر څه قصور دی؟ دی ما ته هېڅ جواب را نه کړ. دومره زه موږ به ستا سره په تماس کې کېږو، خو لږ صبر وکړه. ما زه نه ځم، زه به هفته نور په اسلام آباد کې یم. که تاسو ما په کیس باندې کار کوئ ویې کوئ که نه کوئ، زه بیا هم ناسته کوم. دا به احتساب شروع کوم د نه خوړلو. دا جواب ما نن هم ورکړی، بیا به یې ورکوم. ستا ښځه هم ناروغه ده. څو بچي دي ستا بلال؟ ګونري صاحب 4 بچي مې دي. په 2020 کې زما ښځه چې وه که نه، دغه چې موږ ورته تاسو ورته کچن وایو، موږ ورته کوټه وایو.
په ته مرغه دا راولې ده کنه ته اوس په دوا په کوم کنه یا ډي ایچ کیو هسپتال دی بیا هم کنه په ډي خان ته مم سوزلې به ولې ده خو علاج هغه ماته وشي دی علاج نه کی دا به همیشه دوا خو دی سره چې ډیسیبل وي هغه مسؤلین نشي کولای هغه کوم د ګټ وټ کوم سره چې نام نه وي نو هغه به خپل علاج څنګه کوي د میرمن علاج به څنګه کوي او که زه په داسې حالت کې افغانستان لارسم زه به تاسو کوم ته چې خپل خزه علاج له بوزینو ستاسو نظر نه لګي نو ته څنګه بوزي نو زما سره خو بچی دي ما ته خو انشاء ته مونږ ترجمان درکو خشبن بدی بچی بدی تعلیم کې ستا علاج به مونږ کوو استاد مېرمن علاج به مونږ کوو بیا هغه نه بعد استرالیا ما ته قبولي راکړه اوس دا 15 میاشتې کې کنه در په در کړم نه مې ایوان پرې شه دی نه مې د استرالیا سفارت پرې خې دی نه مې نسکار پرې خې دی خو یو ما ته نو چې راستا کار مونږ کوو اخر ته اوس وجزه چته لارسم د یو مرجسته چې ما ته وځتا کار زکو مونږ ته جړاو پریا دوکو اوس په د پاره خو مونږ جړاو پریا دي څه کم نه وي او بلال ته افغانستان ته ولې نه تلل غواړي ته وایستا کور نشنو دا چې خو د ډیرو خلکو کورونه افغانستان کې خو د ډیرو خلکو جایدادونه او کورونه نشته دي طالبان خو چې الته امن دی الته خوشحالي ده افغانان دې بیرته راشي نو د کور نه علاوه ته ولې نه زی بل څه مشکل هم په ذهن کې لدی چې افغانستان ته نه تلل غواړي بنيري صاحب خبرې تر اله کنه دا زمانه یو ډي ډبلیو هم کړي و دا پښتنه کنه زغه چاته ویل غواړم کته وای چې افغانستان ټیک دی یاره د ما وطن استا خو نظم ولې ټیک ته په زرګونو په لګونو افغانانو سره روان دي وینم نو کټک وای ګوره زو لازم دی لاس ولت نشته یو تعلیم سہولت نشته دوا زما کول ته نشته سرپنازي به څنګه جوړوم په خو امریکا حکومت یا ملګری مې موږ ته ډالر راکول کنه پی کارت $375 375,000 هغه متراکول کنه 100 روپۍ هغه متبادل موږ باندې بند شوي موږ تریا کېدل خبره کوه بلال خبره کوه خبره پوره کوه موږ ته $375 راکول کنه ملل متحد امریکا به موږ ته دا پاند راکو د بده مرغه صدر ټرمپ چې کله راغی موږ باندې پاند بند شو ته وایا زه صرف د کابل باندې مانه 5 لک روپۍ غا ترانسپورت غوړي ګاډي کنه اوس ما ته راکې تقریبا $180 $200 دا $200 چې زه ما ته $20 ما ته راکې 20 ما خزي ته 20 ما بچانو ته دا خو زما ته خم په دې نه کېږي نو زه به خو تاسو کوم زه به ګلشن قبرستان ته ځم که زه به کابل جان ته ځم دا ما ته وای کابل جان ته خو زه نه ځم کاش کې زه وام چې دا دنیا ته زه راغلم کو نبی صاحب کاش کې پیدا نه وای کاش په دنیا کې وای نه دومره ظلم چې موږ سره کېږي اوس دې چې سره نه کېږي خپل باور وکړه خپل ویني د کډوال نږدې نه ویني خو بلال استا انتظار چې دی وګد دی او تکلیف دی زه په دې پوهیږم او د لکونو افغانانو انتظار وګد او تکلیف دی او ته استرالیا قبول کړی او یونیسیار ته وی چې صبر وکړه نمبر به دراشي وار به دراشي ولې صبر ولې نه کوي کو دې سب خاص فالې وکي مننه زما ورور دی کنه زه د پلان نه بیلم زه پرون اسلام آباد راغلم پرون د میوال نه راغلم کنه زما ورور چې دی هغه چې کوم مېرمن ته مطلب غیر قانوني ده هغه ما ته چې خپل بندوبست وکړ سبا زما ورور ډیپورت شي کنه یا خزه علامه کوي ویني سي دی خو بزي نظم د بچی سپورت پسو کوي اوله دا جواب ته ماته راکا چې زما سپورت ورور کوي ماما مې وو سپورت کو اگر نه لاړو دا و چې چا سره زما سپورت وسدا کوي زما د تر زوی کنه نو دا غریب خو پاکستان ګرانی ده غربت اقتصادي مشکلات ډېر افغانانو ته کنه نو چې دا هم لار شي اخر زه خاوره وخورم کزما بچي خاوره وخوري دا یو خبره بل خبره دا زه په میدان پاتې کیږم ما ته په اسلام آباد کې کور نه راکې ما ته په خبر کې دا نن می دا خبره کړې چې پای د خدای په خاطر ما ته کور کې تاسو د بشري حقوقو داریو کوي د هیومن رائټ اخر زه هیومن رائټ نه یم زه به د هیومن کرایست سره مخامخ کیږم نه پوتم کې کدل ته پاتې شم اخر زه به مرم نه زما بچي به نمري د دې مسؤلیت به څوک کوي ما د دې جواب هیڅ نه راکو ما سوورې په اسلام آباد کې کنټریټ تفاصیل کوي دی پتا زما په حال تاسو راهم وکي ما ته ملاقات وکي زه تاسو خپل ستونزې بیان کوم خو ما حالت نه بریک دی ریډ زون کې مې نه بریک دی اخر ته چرته لاړ شم بلال په پاکستان کې ته خبرې نور هم افغان کډوال دی په لکونو پښمنه کې افسا پشانته داسې چې د چا نظر نه لګي د چا خپل ماته د چا لاس ماته د زلګونو پښمنه کې دي هغه خو ستامره فریاد نه کوي خو ستامره تکلیف نه تیریږي ګونوي صاحب خبره دی وکړم نه چاپ خانه وي د چا لاس نه وي کنه اوس پاکستان کې یو قسم ډیسیبل دي چې هغه پولیو دي هغه خشمن کوي یو قسم دي هیګز پر ډیسیبل لکه زه نو دا بس کوي اخو بجاري نه یو سره چې بچي هغه سره فیمل وي نو باندې شاري چې هغه سره په اقتصادي مشکل کې وګور تقریبا شپږ لک نه زیات زه یوازې کړم او خو چې افغانان زمونه دا قرض غواړي دا یو زه دا قرض نه سم واپس کولای کنه بیا زما مطلب د فیملی غړیم زی کورنۍ کسامې زی
اوس ته ماته ووایه چې زما ښځه داسې ناروغه چې زه دې په ګنټه کې بېهوشه کېږي، زما بچي دې بیخي واړه وي او زه دې په داسې حالات کې یم، زه به څنګه افغانستان ته فریاد به څنګه نه کوم، زه به څنګه ژړا نه کوم، زه به څنګه افغانستان سره ښه کوم؟ ته اوس ماته ووایه. تمه ده. بلال، زه ستا په مسله باندې او ستا په منډه باندې فکرمند یم، پریشان یم او تا د 5 میاشتو راسې ما سره رابطه کوله. زه هم دومره کولی شم چې ستا سره مرکه وکړم او دا مرکه هیله کوم چې ستا تکلیف څنګه چې موږ واورېدو غوږ مو ورته ونیو، UNHCR ورته غوږ ونیسي، پاکستان ورته ونیسي، طالبان ورته ونیسي، استرالیا ورته ونیسي او ستا مسله حل شي. ته یوازې دا غواړې اخري خبر راته وکړه چې ته له پاکستانه افغانستان ته لا نه شي، ستا څلور بچیان دي او ستا مېرمن چې دا غلا نه شي بلکې استرالیا ته لاړ شي ورته ښه ژوند تېر کړي. هم دا غواړي د دې نه علاوه بله څه خبره کول غواړي چې وکړي بلال؟ اول خو تا نه مننه کوم. زه دا خواست کوم په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنري مشر کمشنر فلیپ ته چې یاره موږ انسانان یو، موږ په لار تاسو رحم وکړئ، موږ ته مو کیس راکړئ بشري، موږ تاسو نه مننه کوو، شکریا ادا کوو، 40 کال تاسو موږ ته په خدمت کړې دي. اوس دا خواست کوم چې زه افغانستان ته په داسې شرایطو کې تلل نه غواړم، پلیز ما د افغانستان نه بچ کړئ، ځکه بیا ما به څوک راولي علاج ته یا به زما مېرمن څوک راولي، هلته خو زما بچیان بې تعلیمه پاتې کېږي، دا خو ماته معلومه ده. څه اوس ګوندي صاحب زه خپل ځان غم نه کوم، زه خپل د بچیانو د چلډرن د ایجوکیشن غم کوم چې ما نه خو تیر شو 32 سال باندې تیر شو کنه، نو پر راتلونکي کې خو زه نه ماشټر کېږم نه ډاکټر کېږم، سره زما علاج وسي ازما بچی تعلیم وکړي. دا یو خبره. افغان چې کمشنر ته خواست کوم چې موږ سره تاسو په هوټل کې مرسته وکړي او چې په کوم هغه تاسو وته هیومن هغه وته وایي مدني پالان وته موږ وته بشري پالان وایو، یا دغه ته خواست کوو چې تاسو بشریت لپاره کار کوئ، بشري پالان یا تاسو ما سره ووینئ، تاسو ته خواست کوم راشي زما سره ما आवाज بدرګه کې چې ما وباسي او که زه په داسې حالات کې زه لاړ سم خامخا زما نه بچي مري، هغه تاسو ته هیومن کرایسس وایي کنه، موږ ته بشري ناورین وایو، د دې سره زه خامخا مخ کېږم. نو اخر زه څه وکم؟ یا به زما مسله د چا په غاړه وي ګونی صاحب؟ زه د بشري حقوقو پالنه ته خواست کوم، بالخصوص د افراط صاحب خټک صاحب ته خواست کوم او پر طلبه بابت ته خواست کوم ډران دی او منیزه کاکړ ته په کراچۍ کې او دا او شهري مزاري ته چې دا ډېر چا خبره په حال دي، خلک یې ویني پیژني چې تاسو را مخته شئ زما سره په هوټل کې مرسته وکړي. چیف کمشنر صاحب عباس خان ته خواست کوم چې زما سره څو ځله افیس سره خبرې شوې دي خو ملاقات نه شوی، یا تاسو مهرباني وکړئ زما سره دومره مرسته وکړئ زه استرالیا ته لاړ شم او د استرالیا حکومت ته مغواړم چې موږ وبس اخر ذهني ناروغي ډیپریشن سی یو د دې نه زیات نور برداشت موږ سره نشته ګونیوي صاحب. ډېره مهرباني بلال چې ما سره خبرې وکړې. تشکر ستاسو مننه کوم چې موږ ته د وخت راکړئ ګونیوي صاحب، مهرباني شکریہ.